د نړۍ په کومو ښارونو کې میلیاردران ژوند کوي؟ نیویارک اوس هم د نړۍ شتمن ښار دی، خو په 2023 کال کې په پیکنګ کې میلیاردران ډیر شوي. په دې انځوریز راپور کې د نړۍ له شتمنو ښارونو سره آشنا شئ. پیکنګ په 2023 کال کې د نړۍ ډیرو میلیاردرانو ته ځای ورکړی دی. په دغه ښار کې 100 تنه میلیاردران اوسیږي چې د شتمنۍ اندازه یې 484 میلیارده ډالره ده. په دغه ښار کې په یو کال کې 33 نوي میلیاردران زیات شوي دي. ژان کیمګ د آی ټي جوړونکی او د ټیک ټاک مالک، هغه په پیکنګ کې د 38 میلیارده ډالرو په درلودلو سره تر ټولو شتمن کس دی. نیویارک په 2023 کال کې د میلیاردرانو لرلو له مخې دویم ځای ته ښکته شوی. په نیویارک کې 9 نوي میلیاردران 560 میلیارده ډالره شتمنۍ لري. مایکل بلومبرګ له 950 میلیارده ډالرو شتمنۍ سره د نیویارک ښار تر ټولو شتمن اوسیدونکی دی. هانګ په 2023 کال کې په هانګ کانګ کې 80 شتمن کسان ژوند کوي چې د هغوی د ټولو شتمنۍ 448 میلیارده ډالره اټکل شوې ده. لی کاشینګ دغه متقاعد سوداګر له 40 میلیارده ډالرو شتمنۍ سره د هانګ کانګ تر ټولو شتمن کس دی. مسکو په مسکو کې 9 میلیاردران چې شتمنۍ 420 میلیارده ډالرو ته رسیږي ژوند کوي. د هغوی اکثره د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ډېرې ښې اړیکې لري. الکسی موداشف د فولادو دا روسي سوداګر په 29 میلیارده ډالره شتمنۍ سره د مسکو ښار تر ټولو بډایه اوسیدونکی دی. شنژن د چین په شنژن ښار کې 88 میلیاردران اوسیږي چې د ټولو شتمنۍ 451 میلیارده ډالرو ته رسیږي. په شنژن ښار کې د یو کال په موده کې 40 میلیاردران نور هم زیات شوي دي. هانګژو د چین په هانګژو ښار کې 40 میلیاردران اوسیږي چې د تیر کال په پرتله پکې 21 اضافه شوي دي. د دغو کسانو شتمنۍ 280 میلیارده ډالرو ته رسیږي. زونګ شانشان په هانګژو کې یو له شتمنو کسانو څخه زونګ شانشان دی چې د معدني، اوبو او درمل جوړونو کارخانې بنسټ ایښودونکی هم دی. د فوربس اقتصادي مجلې د ریپورت په حواله د هغه شتمنۍ 95 میلیارده ډالره ده. شانګهای د چین په شانګهای ښار کې 40 میلیاردران اوسیږي چې د تیر کال په پرتله د هغوی په شمیر کې 18 کسان زیات شوي دي. د هغوی د ټولو شتمنۍ 260 میلیارده ډالره ده. پالی هاوانګ د ګوګل پخوانی مهندس او د الکترونیک شرکت بنسټ ایښودونکی په 55 میلیارده ډالرو سره د شانګهای تر ټولو شتمن اوسیدونکی دی. لندن په لندن کې 30 میلیاردران اوسیږي چې د ټولو شتمنۍ 314 میلیارده ډالره ده. په روان میلادي کال کې 7 کسان نور پرې اضافه شوي دي. ممبئی د هند په ممبئی ښار کې 38 میلیاردران اوسیږي چې شتمنۍ 109 میلیارده ډالرو ته رسیږي او په نړۍ کې د شتمنو ښارونو په نوملړ کې 8م مقام خپل کړی دی. موکیش امباني د جامنګر بنسټ ایښودونکی د 4 میلیارده او 500 میلیونه ډالرو په درلودلو سره د هند په ممبئی ښار کې له اوسیدونکو میلیاردرانو څخه دی. سان فرانسیسکو د نړۍ د بډایه کسانو 32 د امریکا په سان فرانسیسکو کې اوسیږي چې شتمنۍ 90 میلیارده ډالره اټکل شوې ده. په سان فرانسیسکو کې یو اوسیدونکی میلیاردر داستن موسکویتز دی
هغه د فیسبوک یو له بنسټ ایښودونکو څخه دی چې د دغه کمپنۍ په 100 کې 2 او 3 سلنه برخه یې په اختیار کې ده.